بیهقي روایت را نقل کړی دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا یهود زموږ سره ولې حسد کوي یهود مسلمانانو سره ډېر عناد او بغض چې دی هغه لري پر ټول روی زمین باندې عزیزانو په حیوانانو کې نجس ترین مخلوق د الله چې دی هغه خنزیر دی نجس العین بلل کېږي بالکل هغه چې د مردارۍ حد نه دی معلوم هغه خنزیر دی او په انسانانو کې تر ټولو بدترین انسانان دا یهود دي عزیزان یهود ډېر بد خلک دي دومره زهریله خلک دي عزیزانو د اسلام په حواله چې اسلام ته د دې څونه لویه دښمني ده یعنې د دې ایرل شیرون چې دا اوس څو عمر مخکې وفات سولو ده به ویلې ول ما لره ماښام تر هغه ساعته خوب نه راځي چې تر څو د مسلمانانو کعبې ته زه پښې ونه ځغوم ما له خوب نه راځي مسلمانانو کعبې ته زه پښې کم بیا ما لره خوب راځي او مسلمان دی وایي چې زما پښې کعبه ته ما لره خوب نه راځي یهودي وایي چې زما پښې و کعبې ته سوې بیا ما لره خوب چې دی هغه راځي او بیا روایتو کې راځي عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دی وایي زما سره یو وخت یو یهودي ګرځېدی زه به شاته په ما پسې و زما څنګ ته خیر وخت تېرېدی بیا یو وخت ما پوښتنه ځینې وکړه ما هم تا زما څنګ ته هر وخت زما سره روان یې کار دې هم نه یي مقصد دې هم نه یي هسې را سره روان یې خیر خو به یې اسلام ته دې زړه غواړي کلمې ته دې زړه غواړي ایمان ته دې زړه غواړي ده ورته نه ته نه یې پوه سوی په ما ولولې ول زه ستا څنګ ته ځکه روان یم په تا کې نسم ختلی دا ستا په سایه باندې زه خیږم زه پر دې در سره روان یم ستا چې کومه سایه ده زما زړه دا دی چې زه ستا پر تا خو نسم په تا کې خو زه لوړ نسم ختلی انو لحاظه زه دا ستا پر سایه باندې قدمونه ایږدم نور څه مې په وسه پرانه دي دغه چې دی هغه در سره کوم دا دروازه سیخه که لوړې سیخه نو دا عبدالله ابن عمر فرمایي دا یو یهودي زما سره و او زما تر پایه سر نه په خلاصېدی قادیانیان دي قادیانیان زموږ د اسلام څه وتلی جومات چې کوم دی پر ټولو زهریله چې دي هغه قادیانیان دي د قادیانیانو مقصد د اسلام تباهي اسلام پر ملا غوټ ماتول د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په نبوت کې شک و شبه پیدا کول دا د دوی مقصد او غرض دی او د قادیانیانو اصل مرکز چې کوم دی اصل مرکز په اسرائیلو کې اصل مرکز د قادیانیانو هغه اسرائیل دغه اسرائیل چې کوم دی هغه ایمان و اسلام ته پر ملا ټکوي راپاروي سپورټ چې دی هغه دا قادیانیان نو لوی دشمنان دي زموږ پر لوړو عهدو باندې چې دی عاجزان هغه قادیانیان دي پر لوړو ورسه لوړ سړی به د قادیانۍ خو دی خپل ځان نشي ورکوي ځکه زموږ په عین کې دا پابندي ده باچا قادیانۍ نشي راتلی وزیر اعظم قادیانۍ نشي راتلی فلانی سپیکر وغیره دا نشي راتلی لیکن دوی خپل ایمانونه پټ کړي دي موږ چې دومره ذلیل یو په خپل وطن کې موږ چې دومره خوار یو هغه وجه دا ده دوی زموږ وزیران زموږ افیسران زموږ هغه لوړ خلک دی دي موږ لاندې چې زړه یې غواړي هغه لوبې په موږ باندې کوي زموږ ډېر ځوانان قادیانیانو خطا ایستلي بیا ولاړ اوسه استرالیا له بوزه کینډا له بوز ته خالي راسه دا قادیانیت چې دی هغه اختیار کاده یې ورسي چې ورسي هغه بیا انجلۍ مو ورکړي هغه بیا دته ویزه نظام ور واخلي ویزه د هغه دپاره پرېږده به دی کینډا لره ولاړ سي دی استرالیا لره ولاړ سي دی ډېر خوشحاله برطانیې لره ولاړ سي د عمران خان د چا برطانیه کې دونه غټه جلسه چې وکړله دونه انسانان ټوله قادیانیان راغلي وو ټول قادیانیان دغه ځوان چې راولاړ سو د قادیانیت اختیار کوي د دې معنا دا ده چې محمد رسول الله درواغ قرآن نعوذ بالله درواغ قادیانیان چې دی هغه حق دی هغه سچ بیا دی وایي زه خو وروره خالي خپل کار ځینې اخلم علما فرمایي یو سړی بینک خپل روپۍ ږدي په بینک کې ځان غیر مسلم زه مسلمان نه یم دا شروع کړي چې دا ولې کې
بیا په روزه کې د 2 روپۍ زکات نه کاټېږي. په دا خاطر دی ځان غیر په دا خبره دی کافر کېږي، په دا خبره دی کافر کېږي. د اسلام وځي دا سړی چې دی راولاړ شو خالص دا خبره وه یاره زه خو یم مسلمان، منځونه کوم، تلاوتونه کوم، زه ښه کوم، لیکن په دا خبره باندې د اسلام څخه وځي. دا رقم یو سړی وایي یاره زه خو لاړم کینډا زما خپل مقصد ولو، ستا خپل مقصد د کفر په بیړه کې ولو، ستا خپل مقصد د کفر په لباس کې ولو، تا ځان په کفر کې پټ کړئ ولاړې او په کفر کې څوک پټېدلی نشي، قطعا دا کېدلی نشي. او بیا به ځي، بیا به اسلام پاته وي، ایمان به پاته وي، 5 ورځې به ښې شپې تېرې کړې، اول اوس به مړ شي، بیا به دې خلک مړ نه بولي، خلک به دې مردار بولي، مردار. خلک به دا نه وایي چې دې ته جنازه ورکول څنګه دی، وایي د دې جنازه څه کېږي نه، مسلمانان د ده په جنازه کې شرکت چې دی هغه نه کوي. خبره دا ده د الله رسول فرمایي د یهودو زموږ سره حسد دی، عناد دی، بغض. دا ولې یهودي به رالی پیغمبر علیه السلام ته ویل السلام علیکم، السلام علیکم. سام بیماری، هلاکت، تباهی ده. پیغمبر علیه السلام ویل وعلیکم. بی عایشې صدیقې ویل یا رسول الله هغه تا ته وایي خدای دې تباه که، پر تا دې تباهي و هلاکت وي او ته دا. پیغمبر اسلام ورته ویلې نو زه څه ورته وایم؟ ورته ورته وعلیکم. پیغمبر اسلام ویل وعلیکم دا معنا ما وعلیکم السلام نه دی ویلی، ما وعلیکم یعنی چې څنګه دې و ما ته وویل زما د خوا هم دغسې ده خبره، ما دا ورته وویلې. ما کله کله کاغذان لګېدلي دغه شیدو میدو پکوړه والا لګولې السلام علیکم، السلام علیکم، سلام علیکم، نه ګرد درواغ د ځانه خبرې سره جوړوي. یو السلام علیکم د یهودو سلام هغه هم د تباهي او د هلاکت معنا یو ده، نور سم توري دي. السلام علیکم، سلام علیکم. یو ورځ یو ځای ودرېدو پسې والا چیک پوسټ مال سلام علیکم، او وایي سلام ولې وایم؟ ما چې شو وایي ولې السلام علیکم نه وایم؟ او سبحان الله ما وخت خو پسې والا ستا څه کار دی؟ وایي دا نه صحیح کېږي. مال الله فرمایي سلام قولا من رب. سلام قرآن ټوله په سلام یې ډک یا اذان چې پسې والا مسئلې در ښایي نو به دی څنګه زبردسته کار در وکړي. او مولوي صاحب دې پسې والا چمونه شروع خبره صحیح ده. نو السلام علیکم پیغمبر اسلام وعلیکم تو فرمایي دې هلاکت دي، زه هم پر تا دې تباهي، پر تا دې هلاکت. د الله رسول فرمایي علامه بیهقي را نقل کړي دي پر 3 خبرو یهود زموږ سره دښمني او حسد چې دی هغه لري. اوله خبره دا ده الله رب العزت یهودو ته د جمعې وویل چې دا جمعه ده، دا مبارکه ده، دا محترمه ده. په دا هفته کې یوه ورځ ده، د دوی څه ورځ ورکه سوله، هله 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 رالو و هفتې ته ودرېدل. اوله خبره دا ده د یهودو زموږ سره چې الله موږ ته حقیقي د جمعې ورځ را نصیب کړه او د دوی څه ورکه کړله، د دوی زموږ سره پر دا خبره حسد هم دی، عناد هم دی، بغض هم دی او دشمني هم ده. دویمه خبره چې ده د الله رسول فرمایي کعبه شریف، کعبه بیت الله شریفه الله موږ ته راکړه، موږ ته حالانکه ابراهیم علیه السلام آدم علیه السلام جوړه کړې وله، لیکن الله رب العزت کعبه شریفه مسلمانانو ته ورکړه، د پیغمبر علیه السلام امت یې ورکړله. دا لویه وجه د حسد ده، د حسد چې دی زموږ سره کوي. درېیمه وجه دا د پیغمبر علیه السلام فرمایي موږ په لمانځه کې څه وایو؟ غیر المغضوب ولا الضالین، ټوله وایي آمین. معنا د دې خبرې دا ده انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. یا الله ته چې پر عیسایانو تا کم غضب کړی دی او تا چې یهود کم ګمراهان کړي دي، یا الله موږ هغسې مه کوه. زه وایم ولا الضالین، تی ټول وایست آمین. دغه یهود پر دا توري زموږ سره ډېر عناد او بغض چې دی هغه لري، او د رښتیاو عناد او بغض چې دی هغه زموږ سره لري، دا د یهودو. بس دغه وجه ده. او بله وجه چې ده هغه مفتي ابوالبابا صاحب هغه وایي یوه وجه دا هم ده د یهودو زموږ سره د دښمنۍ چې موږ د خپل نبي کور زیارت، قبر مبارک او د ده مسکن چې دی چیرې اوسېدی دا موږ لرو، مدینه شریفه ده. یهود یې نه لري، عیسایان یې نه لري، لیکن مسلمانانو ته الله کعبه ورکړله. مسلمانانو ته خپل نبي په ژوند کې و د ژوند څخه ما بعد هغه دی د ورځې په عربو
درود السلام پر پیغمبر علیه الصلاة والسلام ویل کیږي یا د لی یا الته دا څونه لوی اعزاز دی دغه وجه د هغه یهود زموږ سره عناد او بغض چې دی هغه لري دا وجه ده عزیز